او اوس که د خدای بلها درهمې مې په جیب کې دی خو اوس که د خدای بلها درهمې مې په جیب کې دی خو د خپل د اجر کړو 2 پیسو ته چرته رسي. ډېر ښه. بیا موږ مشران راورسېدل، تاسو ټول پاسې د غوره پاره کلیپینګ وکړئ. عبدالرحمن صاحب ته به دغه شعرونو دعوت ورکومه. یو سړي راله په ډېره موده پس په ډېر منتونو به راتلو، یو سړی راله په ډېره موده پس په ډېرو منتونو به راتلو، یو سړی چې مې دیدن ته ولې والا خپې لاسکی په لاسونو به راتلو. ډېر محترم عبدالرحمن. صدر صاحب اجازت ته اجازت وي زمونږ د مینو نور په دې کلي کې څه دي خو غم خادي بانه شي دیدنونه پکې وشي. ډېر ښه. ډېر کنه کې چېرته مونږ او چېرته د مشرانو سره ملاقات دا زمونږ په سوچ کې خو نه و. دلته زمونږ څه ملګري د هغوی واده و هغې له راغلي خو کرن خان وایي ځان له پارک کې لږ ورور وساتئ. نو جنید مو یاد کوم وایي زه جنید به وي نو خو د جنید له برکته د مشرانو سره ناست و. په بل اقرار صاحب خبره وکړله چې دا خلک لږ دی خو دا به انشاءالله ورځ تر ورځه سیوا شي انشاءالله. نو خلک وایي هغه شعر به ما نه خطا کېږي خو جرګو مرکو دې قصو ته حاجت نشته. د شمار سړي به کار دی خو د کار سړي به داسې پروګرام دپاره چې دی نو زمونږ په کلي کې پوسټ نه کېږي خو مخکې به ابراهیم تاج دلي داسې پروګرامونه را جوړول. نو د هغې دپاره به ما 3 ګنټې سفر دې دپاره کوو ځکه چې په دې پروګرام کې یو سکوني بل ټول خلک چې دی وینا اوري بیا پې عمل کوي. یو خو چې هغه بس هله ګولئ. زه اوس هم ملامت یم چې اقرار صاحب زمونږ پروګرام له راغلی و او چې په کوم حالت کې راغلی و په کوم حالت کې تللی نو زه چې مخامخ کېږم هم نو ماله شرم راځي. نو د هغې نه ښه خبره دا ده چې دلته دغه شان لږ ملګري دي د کار ملګري دي او د سکون پروګرام چې وشي نو د هغې نه څه آوټپوټ راوځي. نو مونږ له خو په کار دا دي مونږ خو چې پروګرامونه کوو نو څه آوټپوټ راویستل خو په کار دی. زه نه پوهېږم چې پروګرام به مخکې څنګه ځکه چې مونږ خو په آخره کې راغلو او بیا هم ستاسو ډېره زیاته مننه چې درناوی مو راکړو. زه به څه شعرونه ووایم. ارشاد وی د دې دنیا خواږه د لب خوږو ته چرته رسي، د دې دنیا خواږه د لب خوږو ته چرته رسي، داسې هما ژبې زما پښتو ته چرته رسي. او اوس که د خدای بلها درهمې مې په جیب کې دی خو اوس که د خدای بلها درهمې مې په جیب کې دی خو د خپل د اجر کړو 2 پیسو ته چرته رسي. اوس که د خدای بلها درهمې مې په جیب کې دی خو د خپل د اجر کړو 2 پیسو ته چرته رسي. او وی خوب را لرازی خو ګوره سترګې مې پټېږي نه. دا دې خوږې چې زه یې لاک کړم. خوب را لرازي خو ګوره سترګې مې پټېږي نه، دا لیونی زړه مې ستا د مینې نه صبرېږي نه. او کله کله سوچ کوم چې چا څخه ویلي دي خپل به دې پردي شي خو پردي چېرته خپلېږي. کله کله سوچ کوم چې چا څخه ویلي دي خپل به دې پردي شي خو پردي چېرته خپلېږي نه. او داسې به لاسوک وي ستا په زړه کې به ځای نه غواړي. اقرار صاحب داسې به لاسوک وي ستا په زړه کې به ځای نه غواړي او داسې به لاسوک وي چې جنت کې به اوسېږي نه. دا تپوس په خپله اوس اشنا ته د خپل ځان وکړه، دا تپوس په خپله اوس اشنا ته د خپل ځان وکړه، تا باندې مې ولې د پخوا مینه ماتېږي نه. او په آخره کې دغه یو څو شعرونه به صرف ویم چې د نن نه پس به دې یادونه هم کنځمه بس دی، د نن نه پس به دې یادونه هم کنځمه بس دی، ټول تصویرونه مې راتمړي دي سېزمه بس دی. او ما ته د خپلې زندګۍ ورځې په شمار ښکارېږي، ما ته د خپلې زندګۍ ورځې په شمار ښکارېږي، سا راته بند بند کېږي وایم مرمه بس دی. د خپل زندګۍ ورځې په شمار ښکارېږي، سا راته بند بند کېږي وایم مرمه بس دی. او ما ته څه پته وه چې ته پرې خوشحالېږي دومره، ما ته څه پته وه چې ته پرې خوشحالېږي دومره، زه درته اوس دغه دی کور کلی پرېږدمه بس دی. ما ته څه پته وه چې ته پرې خوشحالېږي دومره، زه درته اوس دغه دی کور کلی پرېږدمه بس دی. او زه په خپل فن پورې د چا خندا زغملی نشم، زه په خپل فن پورې د چا خندا زغملی نشم،
نور بشیرونه صرف ځان سره لیکم بس دی خپل فن پورې د چاخ انداز غملی نشم نور بشیرونه صرف ځان سره لیکم بس دی او هسې نه مور مې بیا سباله په ګودر بند کړي هسې نه مور مې بیا سباله په ګودر بند کړي ارمانه پرې مې ږدا ناوخته شو زه ځمه بس دی